أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ای پروردگاره اوس مونږ له دې ځایه وباسه که بیا مونږ داسې قصور وکړ نو ظالمان به یو. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. الله تعالی به جواب ورکړي زما له مخې لرې شئ په همغه کې پراته اوسئ او له ما سره خبرې مه کوئ. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تاسې خو هماغه خلک یې چې زما ځینو بندګانو چې کله ویل چې ای زمونږ پروردګاره مونږ ایمان راوړو مونږ ته بخښنه وکړه پر مونږ رحم وکړه ته تر ټولو رحم کوونکو څخه زیات رحیم نو تاسې په هغو پورې مسخرې وکړې تر دې پورې چې د هغو دښمني له تاسې نه دا هم هیره کړه چې زه هم څوک یم او تاسې په هغو پورې خندل. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نن ما د هغو د هغه صبر دغه میوه ورکړې ده چې هغوی بریالي دي. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. بیا به الله تعالی له هغو نه پوښتنه وکړي ووایي تاسې په ځمکه کې څومره کلونه واوسېدلی؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هغوی به ووایي مونږ یوه ورځ یا د یوې ورځې یو څه برخه هلته اوسېدلي یو له شمار کوونکو څخه پوښتنه وکړه. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وبویل شي لږ وخت اوسېدلی کاش کې تاسې په دې باندې په هغه وخت کې پوهېدلی. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آیا تاسې انګېرلې وه چې مونږ تاسې بابیزه پیدا کړي یاست او زمونږ لوري ته ستاسې هېڅکله راګرځېدل نشته؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نو لوړ او پورته دی الله حقیقي پاچا له هغه پرته بل هیڅ کوم خدای نشته د ستر عرش څښتن دی. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. او څوک چې له خدای سره کوم بل معبود بلی چې د هغه لپاره له هغه سره څه دلیل نشته نو د هغه حساب د هغه له رب سره دی دغسې کافران هېڅکله نشي ژغورل کېدی. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ای محمد ووایه زما ربه بخښنه وکړه او رحم وکړه او ته تر ټولو رحم کوونکو څخه ښه رحیم یې. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.